په بلخ ولایت کې تازه د پنبې د پروسس تولیدي کارخونې په کار پیل وکړ دغه کارخونه په 3 جریبه ځمکه باندې د 3 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې. مسؤلان وایي دغه کارخونه په 40 ساعتونو کې 90 ټنه پنبه پروسس کوي. د یادې کارخونې مسؤل وایي د پنبې د پروسس دغه کارخونه د کرنیز سکتور د ودې او د کروندګرو ستونزو حل په موخه جوړه کړه. نوموړي زیاته کړه چې دغه کارخونه په 3 جریبه ځمکه د 3 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه کړي چې په 40 ساعتونو کې 90 ټنه پنبه پروسس کوي. روزانه تولید فابریکه ما 2.5 بخار میشه که در حدود 60 تن میشه. 60 تن روزانه تولید داره. اگر ما ضرب 2 کنیم در 90 میرسه. په همدې حال کې د بلخ ولسوالۍ ښاروال دغه تولیدي کارخانې له جوړېدو خوښي وښوده. هغه وویل دا 4مه تولیدي فابریکه ده چې په بلخ ولسوالۍ کې یو بل پسې جوړیږي. تجاران نه خواهش لرو چې هغه راسي په دې بلخ ولسوالۍ کې یا په دې مملکت کې راسي سرمایه ګزاري وکړي ترڅو چې دا زموږ وطن خپله خودکفا سي. یعنی بل چاته موږ مجبور نسو، همسایګانو ته موږ مجبور نسو چې دا همسایګانو موږ واردات صادرات یا واردات وکړو د هغو نه خپل وطن ته راوړو. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو شمېر کروندګرو د کرنیز سکتور د ودې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې دا مهمه لاسته راوړنه وښوده. ما بسیار دهقانا خوش هستیم و برای ما بسیار جای افتخار است که ما این یک شرکت بسیار به نزدیک برای ما نزدیک فعال شد. ما تقریبا یک 20 نفر در شرکت کار میکنیم، دست به کار هستیم، روزی حلال در خانه میبریم، در فرزندان خود، در اولاد خود. ما بسیار خوش هستیم از این شرکت ها، از این فابریکا که در ولسوالی بلخ جوړ شده. د یادونې وړ ده په بلخ ولسوالۍ کې د پنبې د پروسس دا 4مه تولیدي کارخونه ده چې یو بل پسې په دې ولسوالۍ کې جوړیږي.